راشه السلام علیکم بدرو جان خانم. وعلیکم سلام. تا ته ما نه ویل چې زما په علاقه کې به نه کې څو دا چوداس وي نه جي دا خو ما د جوارو نه څخه بوټي ایستلو زه چې کومه که نه جي نو زه شکر خپل باتروم کې کوم. ما ته به خوله ډېره نه کېږي. یو خبره مې وره ستا بوټي خو دې وویستلو خو هغه څخه بوی یې دارې اوسه پورې په زما پر سپی مو لګي. دا جي دې کې چرګانو ډېران پروت دي جي. خپس ما ته ډېر جي مه کوه. زما یو خبره ډېر خبره زه چا سره کوم نه. دا راته وویل چې رګاڼی وار د چا دی؟ د ګاڼی وار خو الحمدلله جي د مونږ دی جي. پلار مې په ګاڼی کې لګیا دی. نو داسې کار به وکړې پلار ته به ووایې چې 2 بوره ګوړه به زما حجرې ته راولېږي او که چېرې روی نړه دې شپېلې ته وګوره والله چې دا شلېدلې سپی وینې دي دونه ډزې دلولم چې د پېژنګلو پته به هم دې نه لګي. یاره خان یو خبره به ته وکړم جي خفه کېږي خو به نه. وایه نو موږ خو چې کله په پټي کې اوبه خور کوو یا ګوټ کوو که نه نو ته خو چرتندې راغلی چې یو 200 کورې پکې وې نو زه به تا له ګوړه څنګه راوړم جي. چوپ تا ته زه ګوړماک کارم ته ګوره نه په سترګو دی زما د سټایل ته وګوره. زما نوم بدروجا خان دی چې زما نوم څوک اوري که نه نو بچو ته وایي چپ شوی بدروجا خان را روان دی. انشاءالله زه به پرې سوچ وکړم چې بیا به تا ته ووایم. خبره باندې پمېږي خو نه زه خو چې سم یم خو خبره یې ټولې غلطې دي. ویم ګوړه به راوړې خو نه ګوړه خو به نه چې راوړه به یو چوله به یو 2-3 چکې راوړه. اوس دې بیخ دا کړو د دې علاوه کور څه خدمت یې چې وایه خو ګوړه غله نه کنه راوړم چې ګوړه خو نه سبا په 600 روپیا پورې خدای دې بیخ ته ټکې وباسه. وره زما د بدماشۍ نه مه خواړه زه به ستا خوښ شم. یاره اکسیان صاحب زما خبره وره ټیک شو چې زه لازم یم جي. تاسو چې کونډې کلو کې کیبله مو لګولو بجلي کم ده مخکې به یې ګزاره کوله اوس جي ما ته وګوره په ټوله شپه ورځ کې 2 غنټې بجلي وي نو دا خلک په څه کوي دوی چې ما دا اوټ راکړی دی. خدایه پاکه زه ستا خبره منم چې خلک جرمانه دي جرمانه پسې دي جي. ګوره جي د 100 روپو بجلي اوسېږي تا په 100 روپیا راولېږې دا انصاف دی دا انصاف خو نه دی که نه کونډې کلو کې ما پسې راشي ډېرې ته خدایه پاکه نو څه وکړي ستا خوښه ده جي خو ګورې بیا ما نه ګیله نه کوي جي او چې څه مې وکړلو. السلام علیکم ناظم صاحب. خیر شه څنګه علي جي ښه یې؟ خیر دی کېنه جي زه بیا راځې خوښم. نه بخیر. یاره جي یو فریاد مې درته راوړی ناظم صاحب. زه ژوندي یم او ته فریادونه کوې. نو فریاد په دې وجه کوم جي دا سید اکبر نه دی د هغه زوی دی بدروجا خانم. یاره جي په پټي کې لګیا د جوارو نه مې څخه بوټي ایستل او راغې ما ته یې وې ودې کړل نو ما یې ما څه چل کړی دی. نو دا خبره راته وکړه ویم والم جي تاسو په بدروجا والم جي او تاسو په خدای باور کې پرې کړي که اوس قلم ټولئ ما ته وی پلار ته به دوی چې 2 بوجه ګوړه م راوړه. داسې کار وکړه که نه جاړه مو ما ته وګوره جاړه مو لاړ به شي همغه پسې ورته ناظم صاحب دې غواړي شابه. نو یو کار ناظم صاحب که نه خو چې څنګه خبرې ورسره کوې ډایرکټ ټوپک په سره دي او سور به راباندې را روان زما نوم ورته واله زما نوم ورته وایه چې راشي شابه. ښه جي ښه نو ما تاسو خپل څوک ولېږل نه دي څوک شته لکه وزه خالي ده نو څوک ولېږم ته لاړ شه ته راوله ښه دی جي زه به سره ته شابه زر کوه ځه دا اوس وګوره بدروجي ته اوس وګوره چې بدماشي کوي تا دې خدای راوړي صبر وکړه. السلام علیکم بدروجا خان. وعلیکم سلام. څنګه یې جي خیر دی ټیک ټاک. دا راته وایي زلمې څه کار کوې؟ یاره جي جرند نه رالم جرندم ده. ها ستا پلار څه نوم دی؟ مانولا. ها نو بیا دې خوښه زلمې یو خبره مې وره مانولا کاکا ته به ووایې چې 2 تورړې وړه به راوړې یو د جوارو د وړو او بل چې کوم دی د غنمو. صحیح ده جي او که دې راو نړو نه جي نه ورځم ریړه کې به راواچوم راوړم. زه ټیک شو ده دا هم څه په غولو سر دی یو پلار مو دا پکې لا بل راغی. السلام علیکم ناظم صاحب. نور تکړه خوشاله څنګه ناظم صاحب؟ پلار دې خو خیر دی جي شکر دی. کینه خیر خو دې که نه ناظم صاحب یو ګیله مې له راوړې وه. ګیله دې په سر سترګو زه ناظم یم څه یا ناظم صاحب هغه بدروجا نه دی لار کې ودرولم ما ته یې ویې چې ما له به 2 بوجې وړه راوړې بوجې د غنمو بوجې د جوارو. ناظم صاحب زموږ د غریبۍ ته وګوره د ګرانۍ ته وګوره د دې مستۍ ته وګوره موږ به دې کلي کې دا وخت څنګه تېرو.
د بزګرزا اوس دا قصه او جی او دې خدای راولي ما په شالک لګي ته غم مه کوه حاجی ها کو د دې کلي نه مې د لړوک نه که نه نو زما نوم به سیف الله ناظم وي او بچي به پلار دې دوا سلام وایه ته غم مه کوه ښه حاجی ها او ځه رباني جی ځه په مخه دې ښه دوست وګورې زما په کلي کې یو بدماشي دا دې خدای راولي نو یو خبره مې اور اسلامیا حاجی خو شیطانی دې کړي که نه ها نو ګورې جی دې ځله بغیر ډزه نه پرېږدم خدای استک بدروجا خان کنه ما ته ناظم صاحب وی زما سه ملمان نه راځي نو بیا هغه دلته کې د حجرې ته راوغواړه وی زما په لګروپ دا هم جوړي او یو ښکلې چا به ملمانو سره اوسېږي دا خبره دې ښکلې وکړه او هغه څه خو زما سټایل شته که او نه جی او استاد خو الحمدلله د علاقې غټ بدماشي راځه یو کار دی بدروجا خان ها دا ناظم صاحب ما ته راځي غول خور چان خدای دې بیا خو بس چې دا چا نازم کړی دی دا دې د مونږ دا خو د زیارتونو جنډه کې خو بس هلته به خړو ځمکه کې او خلک به راتلو دعاګانې به ورته ناظم صاحب زموږ د کلي ډېر سپک ډېر خلک دي او سپکو خلکو سپک سړی ناظم دې سپاره دې په سپورو رواج دی که او راج دی چې د غوړ سړي وټ ورکړي ما یم سرجي بدري سوري نشته چې ما راځي ولا د خرچې نه مړې لړ دا شریدل سپیمې دي ولې ما قرآن کې کتاب باندې ولې څه صدقه ښکارم نه اسی ود الله پر امر دې چې خو ازا ورګه چې یو چک نو لګیم دا راځه نه یو خو نه دي چې ما ځان سره ټوپک مار نه بدران ټوپک مار مې نه لګي راځه خو دې عزت وکړي ناظم صاحب غرق شو ناظم صاحب سلام علیکم غرق شوم او تباه شوم الله به خیر چې کېنه هغه بدروجا راغلی یاره یو خو دې بدروجا په ایمان کې دوه سپې مولی راوستم بدروجا راغلی زموږ د غوجل نه غوا بوتلې ده وای دا شرم پکې لا پاتې د کلي ناظم نوم په ایمان کې هسې مله خو سبا مې ویلي که نه کېنه سهار هم چې ده نو سره چیس کړې ده داسې کار دی که نه راځه ما به یو باټې پیدا کړو ولې که نه تا چې غوا ساتلې نو ما دې پیدا نو موږ ته څه پته چې بدروجا به راځو زموږ د غوجل نه به غوا پټوي یو خبر مې یاد ساته دا بدروجا نه دی د دې ملک د حکومت د ملک پېښ شو که نه ناظم صاحب که د ملک یې روکې او که د کلي روکې خو ماله به ترې غوا راولي داسې کار دی ته غم مه کوه ته لاړ شه بس ما په سړي لګي چې راشي خبره ورسره کوم که نه صحیح ده بیا موږ ته سوال جواب وکړو ناظم صاحب ښه په مخه یې ښه وهورې هلکه دا خو ډېر روان شوی دی خو ځه نو اوس موږ سره کړی سي چې وخوریم او نه ډېر سپي یم سړیه خو یو رکوټې ناظم یم خو مړه بس څه به ووایو نو ناظمه ویم خیر خو که نه چې تا زه خپل ځای ته راوغوښتم خیر خو نو ځکه خو مې راوغوښتې که نه ویم هر یو کار دی په خپل ځای باندې یو خو به درته کومه د نورالله د غوجله چې تا کومه غوا پټه کړې ده که نه او خرڅه کړې ده دا کار دې ښه نه دی کړی بس ناظمه بدروجان دومره سپک سړی نه دی چې ښکار کوي نو د غټ شي ښکار کوي د غواګانو باګانو نه نو ټیک شو که نه زما د کلي نه بهر وکړه زما په کلي کې څه فرق کې چې په ناظمۍ مې شرمې اوره مشره زه صرف ستا د سپینو ډکو خاطر کومه یعنې کو دا پکې نه وې که نه نو ستا غوندې ډېر ټپوسان ما د دې ټوپک په شپېلې ختم کړي دي بس چې بله خبره ونه کړې داسې کار به وکړې چې ته او ستا پلار به د دې کلي نه وځې ای ناظمه پاتې خبره به نه کې زما د پلار د خبره ته بار کا پاتې شي زما خبره زه خو به ستا د کلي نه د ځنګل په لورې لاړ شم خو یو خبره مې کولو غوږونو باندې وره انسان خو پرېږده کو ستا د کلي سپین د ځنګل په لار راغی نو والله کو جم دې پرېږدم بس ټیک ده چې پلار دې موږ سره پاتې نو زه روکېږه بیا به زه لاړم نه ده چې بیا دې ونه وینم سپک سړی دی ناظم صاحب ورڅخه پد درونه رسوي بس ما ته پته ده خو څه ورسره وکړو یو خبره بله کوم ناظم صاحب دا دومره کلیاړي سړی دی که نه خدای شته چې په دې بریتو کې دله پړې ورشي او سریام دې په دې روډ راکړي نو په خوله ګونګا شي یا په خوله ګونګا شي خو دنه به لږ مخکې راغلی وي نو پې کړی به دې وما ما ته څه پته وه چې دونه خطرناک دي ناظم صاحب تا ته دا پته لګي نه چې دې سریام کلیام د ولسو د پولیسو مخکې دا مړي کوي دا رشوت او قلنګونه ټولي نو ستا دومره عقل کار لګي ته خو ناظم یې نو زه ناظم یم خو زه خو په دې کوټه کې ناست یم که نه بار خو ګرځم نه که نه ناظم صاحب ډېرې خبرې ته نه کوو ځان ته نه ساته یعنې خدای شته چې په کارغانو دې وکړي په کارغانو داسې کار دی که نه ته اوس په رښتیا باندې یارې دا راته ووایه که نه چې ځوانه څوک یې خدای ظالمه ما نه خو زړه وویستو په دې چاره څه کې چرګان وایم چرګان رالومه ناظم یم دې کړي ناظم یم خو مونې یې راوړمه زه خو مېلمه یم که نه داسې راغلي وم
ما دا تپوس کو چې د چرګان مرګان چا سره چې وایو دا چرګانو کار کوم یاره داسې کار دی د چرګانو کار کې خو یو خبره ته کوم ګوره دا مخامخ ځنګلي نه او وین دې خوا باندې ځي خیر شه دا منډه مې وویله او منډه خو دې وویله دا بدروجا خان نامه بدروجا خان خو چې څوک هم ګوري زما د کلي سر کې وایي غوږونه دې پرې کوي خپې دې پرې کوي یو خبره ته کوم ګوره که په لاس ورلې که نه خیر دې نشته چاره مې کېښوده چاره کېږه او اخوا سره مزه نو ما ته خو چا ووي په دې ځنګل کې دنیا چرګې دي وي ځان له به یې پرې راونیسي چې چاته ویلي که نه نو غولې خولې دي لکه نه ورځم د سره ور نه شي زه خو د دې کۍ نه ځینې مې ما په خپلو لاسو بار کړي د دې کۍ نه صحیح ده بیا ولې هغه به چاته یې اوړه ولېږه چاته به یې غوړي ولېږه چاته به یې چا به یې غواګانې بوتلې سپي یې موږ دی اوس نو ځکه مې د کۍ نه بار کړو ښه ده ښه ده الله دې خوشحاله کړه هغه هغه خپل کلي ته لاړ شمه یاره لاړ شه صحیح ده صحیح ده نو داسې کنه داسې لکه داسې ته هم خو تا نه ویارېږم داسې دا سړی دروغ وایي دې وایي چې ځنګل کې دا چرګې راغونډې نه کړي خو خدای شته که په دې مه ویارې په دې ځنګل ورځم چرګې به رانیسم وایي دا کاروبار به څنګه چلو کمزوری ځنګل ته خو راځم رضوان نه به تپوس کوم رضوانه د بیخ او بنیادو باسه دلته څه کوې خو دې ستا بیخ او بنیاد وایي اخري سره کې ما د اسلامي تپوس کوم دلته ووایه دا چرګ دې ځنګل کې دي دلته کې چرګان شته خو زمونږ د کلي ناظم صاحب چې دی که نه نو هغه دلته کې هغه بدروجا راچړلی دی او په خدای باور وکړه چې کوم هم راځي یو یې مردار کړي دې پچا یو څه موخه کوي ما تاسو زما سره ګپ کوي ما راغلی اینه مخکې چې کوم یو بیچو سړی راسره میلاو شو وی بدروجا خان دې ځنګل ته مې ورپرېښې دې وار نه شي د چرګو پسې راغلی خدای نیکبخته یم دا داړې دې نه دي دا به د لاندې په دې لمن کې پرتې وي وی مړ پرې کې دې خوا مه ځه او که نه دا ته ووایه چې غزار کوي غزار نه ډایرکټ ټوپک وسره دا تندې به یې راباندې ایستي لږه خوښه ده ماله دا ته ووایه چې اوس په کوم وځم اوس خو خاص د ځنګل منځ ته راغلي دې خوا ګوره خوا دې خوا مه ګوره یم خاص د ځنګل په منځ کې چې په کم طرف لاړې ځه خو خدای دې مخې له نه درولي یعنې خو چې ډز مې واورېد بس ما ته به پته ولګي چې ته مردار یې ځان سره مې وباسه څوک خدای دې نه کي کو ځان سره مې بوتلې ما هم درسره وژني او که نه ځان به کلمې وایم نو بس په دا منه یاد کرسي چوپ که او داسې په دې طرف لاړ شه ځه او ځه زه ته ما ته بدروجا ټلیفون کړی داخله ځم ځه خدای به خو ماشین مرګ رامخاله خپې وباسه خدای دې بیخ ته بدرنګو داړو وباسه داړو تا ته چا وي چې دلته راځه وی خدایه خیر زه مدم داسې خپې وباسم ټول سړی یې ګیر کړم ما ته ستا وشي ځنګل ته چرګو پسې راځه وایي دا زما په ښه یو بدروجا خان وژلی دی او دلته یې ښخ کړی یم دی یا الله په ژوند کې دونه یې راباندې نه ده راغلی خدایانه کوم طرف نه به روزي په دې ځنګل کې راج دی وایي هغه دې راغی وای جعفر یې کنن جیرې وای شیرې که څه شي دا شی یې مانه الټه شي د جیرې نه همت نه به کار اړي همت نه به کار اړي نه ته مې وژلي دي او نه هم به بدروجا خان وژنم په دې ځای به یې خبرې رومبې به خورم بیا به یې وژنم نه رومبې به یې وژنم او بیا به یې خورم او شربت یې داسې پرې کوم کله به یې ګیرم بدروجا خان وایي دلته به انشاءالله نیسم به کوم ځای به ما په خیال خدای پاکه بلا و بچي وزنو
وای شام فرستاد شو ما په خیر لور زما د روب جاب نه ویاید زه دې خو غلی ودل ما بخیر یو مله بچ دې وای هلو وای پټیزار خافه دوکو دارو وای ودرېږه چې ورشم اجدوا خان ته داړي ته ژغولي قومي 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 رقصي وريهم جمالك يا الله انت يا بنيه ویم بلاوه خو بچو سره نو دومره خطرناک شکل خو ما په لومبي ځل ولیده ما خو وی چې ځنګل باچا سیم خو نه زما د پاسه یو غټه بلا شته دا دومره خطرناک شکل چاړه سره په لاس وکې وه زما خیال یې جوړېدي لومبي علاج کي چا یې اورېدلې د چا نه اورېدم خدای دې تباه کړه په یو لیش کې راپسې مرګ و په څو خوارو ته دلته راوتښتېدم مازغه خراب دي ته خو داړونه وړېدلې داړه خو تشغولي په کلا کې ما په لومبي ځل باندې دومره خطرناک شکل ولیده ویم لاس کې به سره چاړه وه او وینې تې څڅېدې او ته ما ته وایې چې ته ژغولي نیکه تا یې وېرېدې تا هغې نه وېرېدې دا ولې ستا مازه خراب شوي دي چې دا بدرجا که دې ځل مخې راغلو کېدای شي د یارې نه مې سوي خدای پاکه دې ځل دا والا مخې له ما راولي هغه شورنګانو کې به وځم ستا مطلب څه دی نه دا خو چرګو غل دی چرګو پسې راغلی و ویم دا خو ما سې تا سره ګپ لګو بدرجا د چا نه یېرېږي نه او په خپله د وچې ازمرې دی نو داسې کار کو اچو ورشو راځه دواړه راځه زه لاس دې ورته نه ورکوم ته ورکېږي دې خولې چارې کوه بابا مخکې شه خدای پاکه شپه را باندې راغله د ځنګل ژوره حال راته نه ده معلومه چې واپس و په کوم وځمه دا خو د ما په خیر و دې جنګي را پسې راوسته خو جنګي زه به داسې چالو چلوم چې اوس به دې خوښې کړم یا همت نه به کار یې داړو که نه مرګ دی مستر جنګي ته په خپل میشن کې کامیاب شوې او تا ماله بدرجا خان راول اول به تې غوږونه پرې کوم بیا به تې دا پوده پرې کوم او سرکار چې په ده کوم انعام ایښی دی نیم به تا در کوم ته نه باید ته یو شي زما کورې